که الله تا په کوم مصیبت کې واچوي نو په خپله له هغه پرته بل څوک نشته چې دا مصیبت ایسته کړي او که هغه ستا په باب د کومې ښېګڼې اراده وکړي نو د هغه د فضل مخاړونکی هم څوک نشته د هغه چې له خپلو بندګانو نه چاته خوښه شي خپل فضل ورباندې پیرزو کوي او هغه بخونکی او رحم کوونکی محمد صلی الله علیه وسلم ووایه چې ای خلکو تاسې ته ستاسې د رب له لوري حق راغلی دی اوس چې څوک سمه لاره غوره کړي د هغه سم حرکت د همغه لپاره ګټور دی او څوک چې ګمراه پاتې شي د هغه ګمراهي د همغه لپاره تباه کوونکې ده او زه پر تاسې باندې کوم څارندوی نه یم ای پیغمبره ته د هغې لارښوونې پیروي کوه چې تا ته د وحی په وسیله لیږله کیږي او صبر وکړه تر څو چې الله فیصله وکړي او همغه ډیر ښه فیصله کوونکی دی